هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د وږي نهمه نیټه ده چې د 2015 کال د اګست له 31 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د شهیدانو معلولینو وزارت وایي 3 میاشتو کې نږدې 2 میلیارد افغانۍ مرسته ویشل شوې. په کندوز کې د دښمنۍ یوه قضیه حل او د پای ټکی ورته کېښودل شو. په مزار شریف ښار کې د 12 میلیون افغانیو په ارزښت د پراختیایي پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. او حماس په یو کمین کې اسرائیلي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. اوس هم بشپړ خبرونه. د شهیدانو معلولینو وزارت وایي 3 میاشتو کې نږدې 2 میلیارد افغانۍ مرسته ویشل شوې. د شهیدانو معلولینو وزارت په روان کال کې د معلولینو، یتیمانو او کونډو د حقونو د ورکړې خبر ورکوي. د دغه وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس مفتي فیصل خاموش وایي چې د روان لمریز کال په تیرو 3 میاشتو کې د یتیمانو، کونډو معلولینو لپاره د میاشتني مرستې په توګه شاوخوا 6 میلیارد او 943 میلیون افغانۍ ویشل شوې دي. په کندوز کې د دښمنۍ یوه قضیه حل او د پای ټکی ورته کېښودل شو. د کندوز ولایت د اقوامو او قبایلو ریاست د مسؤلینو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د دښمنۍ یوه قضیه چې د یو تن په وژنه تمامه شوې وه له 1 میاشت وروسته پای ته ورسول شوه. قومي مشر حاجي اغامیر ناصري ویل دواړو خواوې د سولې او پخلاینې له لارې سره یو ځای شوي. د غونډې ګډونوالو، علماو او قومي مشرانو له خلکو غوښتنه وکړه چې دښمني پرېږدي او د سولې په فضا کې ژوند وکړي. د یادولو وړ ده چې د روان کال پیل راهیسې تر اوسه 54 دښمنۍ د علماو او قومي مشرانو په هڅو حل شوي دي. په مزار شریف ښار کې د 12 میلیون افغانیو په ارزښت 2 پراختیایي پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پروژې د ښار 5مې او 9مې ناحیو په سیمو کې د نوآباد، نهرتوب، سړک، کانکریټ او د دشت شور 6مې کوڅې جغل اچونې دي چې ټولټال 1215 متره اوږدوالی او 6 نه تر 10 متره سور لري. په دې پروژه کې د 850 مترو په اوږدوالي کانال او 19 اوسپنیز پلچکونه هم جوړ شوي چې د ښاریانو لپاره د کار زمینه برابره شوې. د پروژو په بشپړېدو سره د سیمو اوسېدونکو او وسایطو د تګ او راتګ ستونزې په پام وړ ډول حل شوې دي. او وروستی خبر دا چې حماس په یو کمین کې اسرائیلي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د حماس په یو کمین کې 11 اسرائیلي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې پیښه کې 2 اسرائیلي عسکر وژل شوي او 19 نور ټپیان دي او د 4 نور برخلیک په اړه معلومات نشته. راپورونو کې ویل شوي چې ښایي یاد 4 اسرائیلي سرتیري د حماس له لوري یرغمل شوي وي. دا د دې مهال مهم وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.